الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزیز الحکیم. صدق الله العظیم. خوشحاله یم چې او د شکریې ځای دی چې د احصایې د ملي ادارې په نمایندګۍ ستاسو سره او ستاسو د لارې د هیوادوالو سره معلومات او ارقام شریکوم. د احصایې ملي اداره د یو ملک د ترقۍ دپاره د احصایې نه بغیر د هغه ملک ترقي او منصببندي هیڅ امکان نه لري. په ټولو زربیناو کې دا اهمه زربینا ده. د احصایوي فعالیتونو او د جغرافیایي معلوماتو د سیستمونو د معلوماتو د پراختیا او انسجام او د دې معلوماتو په عرضه کولو کې د ملک په سطحه د یوې معتبرې مرجع په توګه خپل ځان پېژندلی دی. د ادارې اړوند د شته مسلکي او ملي کدرونو جذب او ظرفیتونو څخه د هیواد په بیا رغونه کې سالمه او اغېزناکه استفاده کول. د هیواد په 19 ولایتونو د کابل ښار په 18 مرکزونو کې د الکترونیکي تذکیرو د انلاین سیستم فعالول او د هر کاري ورځې په جریان کې له 14,000 څخه تر 18,000 اتباعو ته الکترونیکي تذکرې ویشل کیږي. څلورم، په 8 وزارتونو کې د ګرځنده سیار ټیمونو په واسطه اړوند مسؤلینو ته د الکترونیکي تذکرو خدمات ترسره کول. دغه راز دمګړۍ په 15 نورو وزارتونو کې دغه ټیمونه په ماموریت بوخت دي. پنځم، د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې هیوادوالو ته له فتح او تحول څخه وروسته د 19,258 الکترونیکي تذکرو ویشل کېدل چې په دې سره دمګړۍ ټول ټال 6,08,15,308 الکترونیکي تذکرې ویشل شوي دي. په تیرو 4 میاشتو کې 8,902 کاغذي تذکرو تایید شوي دي. د ادارې د بهادار او قیمتي اوراقو په بدل کې د راټولېدونکو عوایدو د شفافیت او روڼتیا په مخه طرز العمل تر کار لاندې دی او په ډېر نږدې راتلونکي کې به تطبیق شي. 8م، د هیواد د وګړو د اټکل نشریې د نوي طرحې پراختیا او پلي کول. 9م، د روزنیزو پروګرامونو د جوړولو په برخه کې د ادارې د تخنیکي او مسلکي ریاستونو د اړتیاو سنجش. 10م، د نفوسو او مسکن د سرشمېرنې د طرحې ترتیبول او د وزیرانو محترمې شورې ته وړاندې کول. 11م، د هیوادوالو ستونزو ته د رسیدو په مخه شکایتو ته د رسیدنې عملیات تر چتر لاندې د مراجعینو 200 شکایتونو ته رسیدګي شوې ده او 1,020 مراجعینو ته د کارونو د اجرا په اړه لازم وړاندوینې شوې ده. 12م، له فتح او تحول څخه وروسته د دې ادارې د ورک شویو وسایطو او تجهیزاتو له جملې څخه په زیاته اندازه پیدا کول او ترلاسه کول.